عزیزان عرض داو چې چا کې د رحم ماده نه وه او چا په پردو بچو د خپلو بچو نه زیات نه جړل دا قوم من حیث القوم ته به خدای پاک خاورز نه خي غریب گاڑی والا خو که په سړک ولاړی انکروچمنټ یې کړی دی انکروچمنټ یې کړی دی او د سردارانو بلډینګونو انکروچمنټ نه یې کړی هغه ځا وہ یہ دنگل بے نظیر ہے خدا جانے جیت کس کی تقدیر مولی کالی بوے بے د خدای استاسو جنگ دے زم ناستم په ډب کا باندې تماشا کوم چې څوک به ګټي دا مونږه چې لاندې لیول باندې غرق یو لاندې لیول زمولایم په ملاتوب کې غرق يم ته زما مقتدی ته پاغه رنگ کې غرق کې محله د محله په مختلف رنگونو کې غرق ده داغه وجه دا ده چې زمونږ څومره وسته مونږ په پردي مړی جړه نه ده کړې چې زمونږ د بره خلقو چې داغي څومره وسته اغي هغه جړه نه نو قوم د قوم به خدای پاک را نیسی او خاورز بنګو مسله خدام د تاسو بارها باوریدلی چې په محله کې یا په علاقه کې یو کور کې یو خزه یا ماشومانو یا سړی نهره تیرا کړنو الله به ټوله محله په جهنم کې پیاچ ټوله محله به خدای رانیس نن دا تپوس ما نه دی کړی تا نه دی کړی مولا نه دی کړی پیر جی نه دی کړی پیر جی دا تپوس نه دی کړی چې دا زما خلوت لده شکرانه راوړي کور دی وران شاه سره چې بچی دی نهر نه پری وہی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن ما تا خود خاور ډیوم نه نصیب کیږي چې کور کې ځان تبلکم او ستا په کور چراغان جوړ دی او زما پینځو پاو ته د لاس نیولې دی نو دلته د دوی دا تالی سټتی بیا کا خیال وکړي د دوی دا تالی سټ او دا بڑی سی دا ګرځي وې دا مولیان دیوبندیان چې دي دا اولیاء نه مني دا مولیان اولیاء نه مني اولیاء چې څوک نه مني مسلمان نه اولیاء منو روټي خلاص نه منو ګڼکپان نه منو دا د جیبونو ګڼکپان چې دي دا کده دا د خدای الکا ولی معنا د خدای دوست نو د خدای دوست چې دی هغه خو به خدای دومره څه ورکړي چې تاله به درکړي نو هغه چې تاله لاس نیولې دی هغه د خدای دوست څنګه شو دا شرمېدلې دا ګڼکپ چې ستا په جیب پسې ګرځي دا د خدای دوست څنګه دی د خدای دوست خو دې ته وایي یو بزرگ زیله سړی ورغی پکې ډېرې چیلې او ګډې ولاړې چې چیلې او ګډې ولاړې وي چې دا د چا دی وي دا د بزرگ دی د چغې باندې وي چې نه مردانس کې دنیا دوست دارد نه مردانس کې دنیا دوست دارد وی هغه بزرگ نشي کېدی چې دنیا سره دومره مینه چې په دا زرګونه ګډې او چیلې ورکړ واپس راغی نو ملاقات ورسره د شپې خوب ګوري چې د قیامت ورځ ده او دا دنیا لګیا ده پیش کی دا سړیم پیش شو الله ورته وی چې ستا حساب کې د 500 روپو فرق ده 500 روپے راوړه نو خلاص بشي کینی بس جهنم تزا درامن ډکړه چې رامن ډکړه نو دا بزرگ په مخاوره
چې بزرگ په مخ ورغی نو ورته چرته منډې وهې وې صاحب نور حساب میں صفا ده خود 500 روپو فرق ده پکې د بزرگ ورته وی چې بچیا 500 روپے به زه درکم خو پرون چې زما زه تراغله وی او کم الفاظ دی ویلی نو هغه لګ بیا وای ورته وی جی پرې دی هغه الفاظ غلطی می کړی و ونه او نو دا 500 روپے والا او ځان خلاص کا ودا ما ویلیو چې نه مردانس کې دنیا دوست دارد هغه سړی نه دی چې دنیا سره دومره مینه نو هغه ولا 500 روپے راوېستي ورته بچیا اگر دارد برائے دوست دارد اگر دارد برائے دوست دارد والله دا ګډیو چلای می تاسو لساتلی چې دادا سے خپل ملمان راشي چې د دوی پای په اوس کم ملمستیا وکم والا دا 500 روپے ځان په اخلاص اگر دارد برائے دوست دارد د خدای ولیان او دوستان چې هغه بل ور کړی کوي هغه په نورو جیبونو ډاکې نه چي او نه په مالګو نه په جاروګانو پیسې راټولای تاسو پوه شئ عزیزانو عرض داو ولایت او بزرگی لا کم ځای پاتې ده بزرگ الله حج روانو سره 600 روپے ور سره دي ولکه اوسم اجیانو غریبانو داخله وک خیال کو آج بچر تکیږي اتم یاشته پاس او داخله ورته اوسو شوې څه خدای رانی ولي نور بمرانی نور بمرانی وی آب ندی دا موزه کشی او بدی لیدلی ندی او موزه دی ورته اج بکیږي کلا کیږي با اج به د سپ میاشتي او دا سمیاشتا जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अतम میاشتې نه هم حج به نه میاشتې پس کیږي اوس ته مانه 15000 روپے ولې داخلي کړی په دې اتم میاشتې کې به په تخه لغړی ته وکي د خدای کور ته تلس پوزیشن شستا په ملک سہولت وي او آرام وي او پلانې مالی دلی دی الته د پاکستان شفاخانه ستاسو سہولتونه مم لیدلی ستاسو آرامونه مم لیدلی کوثر نیازی چې د مذهبي امور وزیرو دامم لیدلې والته په مکه کې چې په محل کې بناستو چرته د پاکستانی تپوس نه وکړ سرمایدار ته ګورو د غریب تپوس ته ګورو دا تاسو چرته خوب هم لیدلې ده ا بیا خبره ده چې دا د خدای قهر نیولې قوم ده چا چې ولا قبر وکنستو کور اوران شو پاړ په شکال کې داغه د سپی عمره تپوس نه کوي او که خان دعا لراغه ټول ورته نیچی شي او ټوکرای شي ورته انا خانم دوا تراغه خانم دوا تراغه ته خدایم په شرمونو شرم دعا ته هغه څوک راغلی چې چا ستاد مړی جنازه وکړي چا ولا قبر وکنستو چا پوګه کړه او لس میله یا دیره ته یوړو داغه د سپی عمره تپوس دا قوم نه کوي او صاحب تشریف راوړی نه چې بیا ورته نیچی شي تاسو به خدای څنګه پریدي تاسو له خدای خورس څنګه خای خورس پسې بڑاندېږي که خدای ته منظور و بڑاندېږي سو پورې چې تاسو د خپل زندګۍ نظام بالکل بدل کړي د زندګۍ نظام بدلول طریقه زده کا
مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه خانقاه تبا غریب راغه لاس به چورک ورته به چوکته به داس پیره ده سڑی تبه ہوئے کہ لے جاؤ ان کو مرغا کھلاؤ د کلکتے او د بمبئی سیٹان برال خلیفہ تبه ہوئے کہ ان کو لے جاؤ ان کو دال کھلاؤ سیٹان برال آگی تبه دال اخوڑل پہ اور سپیرہ برا گئے پاگے بے چرگ اخرو یہ ورزی ورتا خلیفہ صاحب ہوئی چی حضرت کم چلوئی سیٹی خانی مالداری سرمایداری د چرگ خرولو قابلی تا پاگا دال خورے او چکم د دال خرولو قابلی تا پاگا باندے چرگ خورے اگا ورطیل چی بھئی قیامت پورز بز خدای تدا خیم اوزان با پخلاصو چی یا اللہ زستا بنداو ما لکستا پا در کی چی سرمایدار پا یو کوڑای نخرسیگی دا سی زما پا کور کم دا سرمایدار دا یو کنجک کی قیمت ہم نو ایمان بدا سے پیدا کینو علا بکار کی کدا ایمانی زمون لکدا موجودہ چی دے عزیزان مون غرق کیوں غرق دا یاد لرے ما یو ټکے کړو تماشا به کوي چې د دې قوم انجام بچي دوی سره بکیږي څه تماشا به کوي تا په ملک وګور افرت تفری قدم بیرته سړی او تختیږي پته نه لګي سړی او تختیږي پته نه لګي موټر غیب شي پته نه لګي ډیټسن غیب شي پته نه لګي معشومه جنای غیب شي پته نه لګي دا افرت تفری به نور ګورئ تاسو نور بګو دا شي تحفظ نشتا خزت او تختیږي پته نه لګي تحفظ نشتا پرانا ورځ اول با پیدا ګرځي د ګڼ کپان پیدا اوسه موټر پیدا کړی هغه ورته بادر کلی او مولانا دی کلی نار روان دی دا ټیکنیکل سره موټر ورته ودرو لاله مولانا سب کینه چرته ځي چې و دې رس ویجی دا مدرسې پورې ځم چې کینولو چې مدرسې سره کوس کو چې دن نه لاړو هغه ته لاړ چې جیب کې ګوري 1500 روپۍ نشتا هاي پای جوړ کړی دی راغه ما پسې ما سره خود سي چلو شو مالوس موټر والا درته مونږ کم زندري سر ټانګې ګرځي ټانګې سړی پکی وی بوډا خوار رواني وړو پسې الا بابا چې ودې رسو بټانګه دغه بده غریب کله صادر د شي کې غړپ کې پیسې تیوالی و بابا درې کو شمون لګ مخ کې چا کوزيږي پزان ګوتي وای کورې ولا وران کړي دا ګړ کپان چاته نه دی معلوم داغله چاته نه دی معلوم ګناه د چا دا ګناه د ملک د قانون دا ګناه د ملک د قانون دا ستا په ملک کې غل د پاره سزا څه ده غل ولی غلا پریدي پردای ابرو اغستل غل ولی پریدي په کوټه کې به خزو بچو سره پروته سړی بدر نه نوځي د خزې په مخ کې بدی وتړي کور بدی لوټ کی غږ به نشي کوله سړی به ونی وشي غږ به ورته نه کیږي ګناه د چا ده ګناه د ملک د قانون ده د ملک قانون کې یو جرایم پیښول هیڅ جرم سزا نشته زما عزت یو سړی واغستو خزه او تختولا لوري ورانه او تختولا زما د ملک په قانون کې اغله څه سزا ده سرسترګې ګړ کپان او لوټيري ګرځي والله که څوک ورته پورته ګوري
کیسه مې درته نه وکړې چا پیر مرید چې غټ شو زعفران خوړو سره او سوچه غوړي خوړو او سړی په مړی کې پړی نه فټ کېده ویلاله دا د پیر صاحب مرید دا والا فټ وی ما خو سړی نه دی وجلی وی سړی دې نه دی وجلی کړی په بل چا نه فټ کېږي ورواچوی د پیر لراغی وی غرق شو ما چې درته وی چې سوچه غوړي خو خورې خو کور به دې وراني روره کړی ده چې د چا په مړی فټ شوه دا زمونږ د کردار ګناه ده زمونږ د اعمالو شامت ته پرنګ رنګ شکل کې په مونږ پیش کی پرنګ رنګ شکل کې په مونږ راځي عزیزانو زه د ملک دوست یم زه دا ملک آباد غواړم په صحیح مسلمانانو باندې دا ملک آباد غواړم په هغه قانون چې غلونی وشي او لاس تی غوس کی ته وګوره چې په ملک کې د غلا نامه څوک وو دا ټول ملک په ټپ وړون دی په دې هیڅوک هم نه پوهېږي چې په پاکستان کې 15 کاله وشو چې اسلام چغې والی شي او د اسلام لاندې سزا تر اوسه پورې پاکستان کې هیچا ته نه ده ورکړلی شوې دا ټول په ټپ وړاندې دي نو تر کومه پورې بسترګو کې خلقو ته خاورې اچوي تر کومه دنیا خو په دې پوهه ده چې دا شی حقیقت نه لري یو غل نه لاس غوس کا ته تماشا وکړه چې په ملک کې د غلا نامه څوک وو نن وګوره د ماسخوتن نه وروسته بالکل اوارهګردي وي بالکل اوارهګردي یو سړی راوستو جیبې والی او بل نه هلکه ولې دې دا کار کړی وی جی زه هر چا سره دا کار نه کوم ته مولای چېرې تا سره مې دا کار کړی دی خو لږ بې خرچه شوی او منو جیب مې ووالو پوی به نه کور به دې وراني ښځې ګرځي ښځې دومره کټی په دې بازارونو کې وګوره دا د چا کار دی دا بندول زما کار دی چې زه ورته تقریر وکړم ما خو به په خښتو سنګسار کې زه کولی شم دا د حکومت وخت کار دی چې دا دومره غټې چوبرې ولې ګرځوي سترګې تورې کړي رانجې اچولي کلیپونه یې لګولي ګازره به یې په لاس کې خراب بم کوي او خاندي بم او ګډېږي بم او ششنېږي بم او هلکانو ته به ودري دا کم ځای نه راغلی دا شیشه کې دا د چا کار دی دا عذابونه دي چې په دې قوم نازل دي چېرته د ښځو په شکل کې چېرته د جینکو په شکل کې چېرته د هلکانو په شکل کې نن ملک یې وګوره د یو څو کسو مالداره کېدو دپاره خزم په یې رویه نه دت شوې انشاءالله لږه زمانه پس بګورې په دې محراب کې به مام سیګرټ لاس کې نیولی یوس کم دی ځکه چې قوم د قوم داسې مردار شي نو ملا به څنګه بچ پاتې شي که ما نه نیولی زما زامنو به نیولی ملک د خدای په عظیم قهر گرفتار اسپتالونو ته ورشئ جینکۍ هم پکې داخلي پاگلخانې ته ورشئ د دنیا هلکان پکې پراته دي ډریپونه ورته دې ها خېجۍ لګیا دي دا چا وکړ دا څوک نشي منې کولی زما موټر روک شي زه پې 20,000 بونګه ورکوم او راخلاصوم او د کراچۍ نه موټر راورک شي په 24 غنټو کې برآمد شي بې پیسو بوتلی شي که تا زه یو شان وې تام بونګې ورکولی او راخلاصولی دی نو بیا به مې ګیله نه وی ستا دې په 24 غنټو کې برآمد شي او زما دې 3 میاشتې پس چې ټول زنګ شي او بیا دې 20,000 بونګه هم پې ورکوم دا څوک نشي کولی
دا ګناه د چا ده؟ دا د ملک د نظم و نسق ګناه ده. هیڅ نظم و نسق نشته، بالکل اواره گردی ده، بالکل اور څوک په دې پوي دي؟ دنیا په دې پويږي، په اوبو کې سترګې غړی چې دا شریان څوک دي، دا فساد څوک دي، دا ملک بدامنی چا جوړه کړي؟ ملک بدامنی بجلیګر مولا جوړه کړي دا چې 16 MP کې پرچا پی ورکی ما جوړه کړي. د بدامنه مرګره خدای د غلو د ډاکوانو مرګره تی زیم د دنیا حرامیانو پتالی سوک ناستی زپی ناستی. ما خو په زندګۍ کې والله کا آرامی خو پریدا چې دا علالی و عادتم نه امتنه سوک دې ثابته کی په دې پیښور کې چې زه چرته واده کې لیدلې، سلوختای کې لیدلې، په خیرات کې لیدلې، په ختم کې لیدلې، ثابته دي کیسه دی ودونو چې غوټ مې د پلار واده ویم چې پالم فنا تو پېول دا ودونه کوم ورځ چې تاسو کې واده په غورت د جمعات طالبان نه هر ورځ تیرې تاسو ته خدای خورس خي یا د دنیا کټه سری مراغوختي او جمعات کې غریبان ناست یا نه هر ورځ تیرې څوک ته پوسړونه اپ دیګونو چې مشران هغه د خدای په تورې تڼاکو سټکوري تاسو بنی آدم یا خدای پاک بتاوس ته خورس کوي والله کې وګورئ که پیسې او دولت در سره ډيري داسې یو ازغه به درته لګېدلی چې رړک کې به دې ننوځي او دړنه به دې پیوینې به یا به دې ښځه خرابوي یا به دې لور خرابوي یا به دې زوی خرابي یا به د ملک د نظام د طرفه داسې یو غشی در کې ننوتی چې خپلې وینې به سټې او اسم شی به دله مزه نه در کوي. که زه غلط ویم هر سړی وګورئ په څه قهر اخته دی، په څه ویر اخته دی. د هغې وجه دا ده که یعقوب علیه السلام 40 کاله په یوسف علیه السلام پسې خدای جړولی او 40 کاله ولې په یو ټکي یو غریب راغی چې صاحب وګی ما یعقوب علیه السلام ورته صبر وکړه روټۍ تیاریږي. یعقوب علیه السلام په بل سکار کې اخته شو او دا مسافر ته هیر مسافر هم دسې لاړو. الله ورته وی او یعقوبه کدی سړی ستا د کور روټۍ خوړلې وې نو 40 ورځې به ستا په دې روټۍ عبادت کړې 40 ورځې دله بیا د نورې روټۍ ضرورت نه و خو ته د دنه غافل شوې په خپل ذات مې دې قسمي چې 40 کاله به دې جړو. یعقوب علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر د یوسف علیہ السلام پلار یوسف ته ورکو په کوی کې واچلو بیا مصر ته د زلیخې څنګه له بوتلو. یعقوب علیہ السلام 40 کاله ورپسې جړل. یو غریب نه په غفلت پیغمبر 40 کاله خدای و جړولو. زما او ستا خو زندگی ټوله غافله ده چې مونږ به خدای څومره جړی. عزیزانو سوچ وکئ او دا تاسو ته نه وایم او نوم داستا او د بلخ لمزان توایم نوم داستا او د بلخ لمزان توایم خپن شکمی نوم واغستوستا مونږ ټول تاسو نو اسیم چې ما ته مولانا او نه راته خسړې وره او نه راته بزرګ وې زما په ایمان لګاغه وخت کې امتحانو کا ته پوښې په خبره. نو عزیزانو خدای دې امان راکړي، خدای دې امان امتحان دې را باندې خدای زبردر توخم خپل بزرګي چې ته خو زما لاسونه سپه او چې وخت او امتحان راغی بیا به درته هم چې زما بزرګي واستش
نو عزیزانو عرض میں داو چې اولیاء الله دا ډېر لوی خلق. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ډېر لوی سړی خو اولیاء منلو باندې بکار نه کیږي چې څو پورې د ځان د ولی کولو کوشش نه کړي. په دې خبره پوهیږي؟ دا چنډال چوکړي روټي خلاص کی دي، دا روټي خلاص دوی دا اولیاء داسې سيزونه فرض کړي دي. اوس چرسیان دې مرا پاسي وي چې دا مولیان اولیاء نه مني. چرسیان دي په دې زیارتونو کې ناستې بوغې بوي دا اولیاء نه مني. نو ته مني او چې قربان دی ولی بم چرس کړ دا ته چې مني نو د به چرس کړ چې دا ته نه جی هغه ډېر پاک ستا خدای کور وران ا پاک او ته پلیت نو د پاک او د پلیت سره کیږي. ها بر امام صاحب ته زمونږ د وطن جوارګر لاش چې جواری وګټي نو بري چغي بوي او چې بیلی نو بر امام گیا وہ یہاں گیا کیا ہوا بر امام کتنے ہوئے انجے توتا دبوایا آسی توتی خخکڑے دے بر امام نشته ځکه چې د جواری بیللې و دالو چگان او لپنگان چی دی زیارتونه منل دغه د پاره چې غل د شپې ورسی بابا غلا پسې زم که کامیاب شم نو غلاف بدر تراوړ. دا قوم زیارتونو لم رشوت ورکي دا اولیاء منی. اولیاء منل دیتا اولیاء منل دیتا وای د ټریفک د سپای جګړه اچره باغ سړی سره را نشي چې د لاس ورکی او د موټر ودري لارې ودري سوزکه ودري او بیا لا اشاره ورکی او بیا روان کی چره به د ټریفک سپای ورته غونه کی کدا څنګه دا کاغه لاس در کو ته پم داسې ورغه پرچا به در باندې چا کیږي نتیجه به جرمانه ای. عزیزا ولی دا د ټریفک سپای دی چې لاس در کی چې زنا نه غلا نه شراب نه ډاکا نه او تار څنګه توبه کړه دې ته ولی منل وای دې ته بزرگان منل وای. ولی منل دې ته نه وای چې بابا بوغه مې والا قربان دش دی باندې ولی منل نه وای. نن ستا په ملک یو ګوره یو دکانداری جوړه ده یو ډیس جوړ دی پر رنگ رنگ شکل رنگ رنگ شکل. مونږ بدبخت قوم کم بخت قوم آد سورلسو سو کالو شرک چې دی مونږ نه لاوته نه. عزیزانو یو لک سلیری زره پیغمبرانو مشن څو پته لنټ کی خو به پوه شي مشن څو مشن داو راغلی دیلو خدای را لګلی دیلو چې دا قوم چې په شرکیاتو کې مبتلا دي دوی له دعوت د توحید ورک د پیغمبر ټوله زندگی په پدې کې ختم شوا چې قوم ته وحدو ربکم یو خدای ومني دا د لاسه جوړ کړي بوتان ګوره پرې دی. نن په ملک یو ګوره الله دې پرې خاجه او د پالګر په مرغې دی عقیده ده دو دروازو نه بار وګوري دا مرغو والا څوک پاسولې شي دا خو د کارپوریشن کار دی دا خو د هایوے والا کار دی چې هاي دې څنګه په دې روډي کې دی روډ دې بلاک کړي څوک چې په روټای غټي اغي روډ بلاک کړي او چا چې په مرغې خيو ټول کافر کوي اغي روډ نه بلاک کړي. دا مرغې ورشي سره دا د خدای قمق الله بارډر او ملیشیا کې چي دي دا ساده تنخواه اغستی پالګر پسې ورشي 15 پاور واچي سیمه مرغې منډه کی او لفافه راوچته اغي کې لیکلي چې او سپای لګو ورځو کې باولدار بلا انور 15 پاور او بس
چې وګوره چې جمعدار بم پکې شم بل لفافه او ورپسې جمعداري مړه ها چې ټوله تنخواه خلاصيږي نو د صوبیدار میجر شوی چې راپاسي د شیخ چلی په تصور کې د صوبیدار میجر روان کور ته چلار شي خزوي تنخواه و چې خلا چې روم نه وره څه چالو شو خانه د خراب شي پولګر لا لوړم خزه خپاکېګه مو صوبیدار میجر شوم کخي هغه میجری د کپاره او خورا کور دی وران شوړ نشتا چای نشتا چینی نشتا واخذ غم ماکا میجر شوم میجر دا اوس د خدای بے وقوف ته کړ دا د خدای قمقل نه کړ اوس کته د تا چوپت بختا پیغمبر ویلی دی چې من اتا کاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم یو سړی فالګر تراغه لاس ورته خدا غچ ورته څوي او د په یقینو کو نو د کافر شو پاغه قران چې کوم پر رسول الله نازل دا د پیغمبر خبره بیا پیغمبر فرمایلی دی چې یو سړی دا وای چې زه د فالګر تلاس خیمه یقین په نکوم چې د بڅوي اسی ورتلاس خیمه چې دی بڅوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اسی د لاس فالګر ته خود سلويخ پرزه د دې اسی لاس خودون کی یو عبادت به د خدای په در کې نه قبلي دا قانون دی تاسو ګورئ ایوب صابر مشهور نجومی ټول پاکستان دیوالونه لړلې دي چاته تپوسنو کو چالکا تا د کفر تشهیر په دیوالونو څنګه لیکلې تپوس ته چاو د اسلامی ملک اخبارات کی مشہور نجومی کے کرشمے ہاتھ دکھا کر دل کی حالتیں پوچھیں دا د کفر تشہیر دے ستا د ملک اخبارات کی دا تپوس زکول شم چې تاسو لند رامنډه کوي وای موزی لرشي برشي نو په خواره اور اندار برشي موزی سړی چې بار سړو ته الکانو ته ایمان نه نو چې کر تراشي په کور خزو نه شي داس نو دا موزیان مولیان ته مولیان څه نه وای مولیان ستا کفره و چې مولا نور څه وای ستا سرو خره مولا نور څه وای او دا ډنډا او طاقت د مولا لاس کې راغې بیا به زه تاته وایم چې اوس غل چرته دی او زناکار چرته دی او نجومی چرته دی یو څو درته ځوړند کم ته بیا تماشا وکړه چې څوک د دې جرایمو نامه وایي مولا سره څه مولا خو د ټانګېوالو زیارت دی که په شورا کې کینولی دی خانخه وایي مولا یې ته جوړ کړی مولا صاحب څنګه مبارک دلته یو توتیګی دی ہم اللہ کامیاب کرے بڑا کام سر پہ پڑ گیا ہے اگر سوئی ملاله تورکه اختیار طبيعه تماشا کوا چې جرم مجرم له سزا ورکول څنګه دغه شی د سعودي عرب کې د څوک ناموال سعودي عرب ته خو کړه څوک په بیت الله شریف کې به حرمتی کړي و سرونه ته قلم کړ ستا په پاکستان کې سړی وجلی دي کورونه اوران کې زپاری پور جیل کې وما یو سړی به جارو وال ازمون بارک کې مالک ته څنګه چل دی وی جزا ته سلوخ کاله کې دی مال کړي دي څو ویل خپل مخالف می یولس کسو او یولس واړه په کوټه کې او په ټوله کوټه می پټرول واچولو تیلې می ورته یولس می ویل پکې سوزولي نو هغه ته سلوخ کاله کې کړي غړنجيږي ماشيني پای دي زموږ ملک ماشيني پای مندانو پکې وها کله ګرمه وبورا چوا کله یخه ورا چوا د خزي بڑا پړه کوچوي کوچ بته رونیس عزیز یوم منټ کې د ملک ټیک کې دیش ارڅ چې د ملک قانون ټیک
د ملک قانون ټیک او سخت نه و تر هغې پورې ایسي رشوتونه به هله ختمیږي نن رشوت چغې خلک وایي رشوت به هله ختمیږي چې خلک په خېټه ماړه کې په دې خبره پوهېږئ په خېټه یې موړ کا په 300 روپۍ تنخوا باندې به هغه رشوت نه علي هر شي ته د انصاف په نظر به ګوره د بابو 800 روپۍ تنخوا ده په 800 روپۍ تنخوا کې تا په ملک کې خو نه روټي کپڑا مکان کامیاب شوی دی او نه کچی آبادی والا کامیاب شوی دی نو بابو په 600 روپۍ کور نیولې دی نو دا 200 روپۍ به دی سټي د غوا سرمنده چې دا به سټي او په وخت به تیرې دی به رشوت نه علي غیر ضروری اخراجات په ملک کې دومره دي 11 ارب روپے د سیګریټو خرچ دی په پاکستان کې 11 ارب روپے 11 ارب نه 14 ارب روپے د خزو د لپسټک خرچ دی په پاکستان د نکونو پالش د شونډو پالش د مخ پیازی رنگ سرخی گلابی رنگ سرخی بلانه رنگ سرخی کډېری سرخی او مګي الته سړی ټول ختم شو ګور وران ده د دې سړو ډېر غر کړه دا د خزو د لپسټک خرچ اوس د تنګو پنسو فیشن دی زه خو په دې سره ګورم دا زمونږ خزې ته 500 روپۍ کې بابوګیم خزه رایستی دوړدوړی ګرځئ خدای دې نور کور وران کا بیړه دې غر کشه دا په خېټه ماړه کا بیا رشوت واغستو نو دوی نم لاس پرې کا سر ته پرې کا سرکاری ملازم کور وران 10 روپۍ ورته چې تنخوا کې زیاتی شاله تنخوا زیاته شو او چې تنخوا زیاته شي هلته وړو ورته 25 روپۍ ګرانټ د ډالډې ډبې د 52 نه 75 روپۍ شو تاسو پوه شئ دا ټول سیزونه به ټیک شي چې غیر ضروري اخراجات په ملک کې ختم شي لباس اعلان وشي تا سره جوخت هندوستان دی تا سره خاصان علاج دی او که څوک وایي چې هندوستان کې ولې ارزانی ده ځکه چې وزیر اعظم او مغسې د ململ ساړي تړي وزیران او مغسې د 500 پیسو د خامتا ټوپای په سره ارزانی به ولې نه په ټول هندوستان کې وګوره د بار ملک موټر نشتا د بار ملک موټر نشتا یا خپل جوړ کړي پکې ګرځي یا په سایکلو ګرځي دلته وګوره کوټ پتلون د 500 روپو یو ټای مونږ دلته ځوړندل ټای د پیرنګیانو مذهبي شعار دی ټای د صلیب نشانی ده مسلمان ته ټای تړل حرام دي او شرمېدل یا قومه چې پیرنګیم د دې ملک نورت کو نو ټایانې ولې تړئ تاسو پوه شئ جی دا ټول غیر ضروري اخراجات ولې دي ځکه چې هر کې ازماس برماس یو ډینر سیټ په باړه کې وګوره دا څوک اخلي ګردنر ډینر سیټونو ته څه ضرورت دی د لریګي کاسې جوړې کوي پکې روټۍ خورای کنه زمون کور ته بعضې وخت کې څوک داسې غوړ غوندې میلمه راشي نو کاسه کې ورته چې څه شی راوباسي وایي جي تاسو مغسې لا ساده یې مایاو جي مونږ هم مغسې ساده یو دا اوس وزیران دي دوی زمون کور ته راغلي روټۍ ټایم د لرګي په کاسه کې مې ورته ساګ راوویست او ورسره دومره سوکړک او په مې غټ غټ سور مرچکې دوړو ویلې کې مال روټي ہے نا وې کې جې روټي ہے ته ګډي دې پین مالدا به خوري کینی والله کم دې نه در سره زمنا جلسو ته نظم شرمېدلو عقل کوي
غیر ضروری اخراجات پرې دی چې ژوند باندې پوه شي او زندگیم زندگی شي د بل درد زړه کې پیدا کړي د بل فکر زړه کې پیدا کا په بل باندې دردمن شه نو الله به ستا ټوله زندگی خکی نو په ما کټ نشي او د کټ اورېدو زه قایل نه راشي په کرامت سره باس وکړو چې د اولیاء کرامت وای څه شي تا د پیغمبرانو معجزه وای څه شي تا کرامت د ولی په اختیار کې اډوینه مسئلې تراشي کرامت د ولی په اختیار کې نه کله چې قدرت غواړي داغه پلاس یو خرق العادت کار صادر شي تاسو پوه شئ لکه دا یو نقشه د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په زمانہ کې شوی و او کرامت د ولی اختیاري شی نه وي الله چې کله وغواړي داغه پلاس باندې یو واقع صادر کړي زما عزیزان د ولی او د بزرگ او د پیغمبر میشنو پیژنئ میشن چې پیغمبر الله را لېږلی څه ته دی ولی او بزرگ خدای جوړ کړی څه ته پیغمبر دې له راغلی دی چې دې خلقو ته وایه چې خدای ته دا لار تللی بل چل پکې نشته هیڅ نشته نو خلقو ته وایه چې خدای ته دا لار تللی د علماء د اولیاء د بزرگانو کار صرف دا دی چې خلقو ته وایي چې خدای ته دا لار تللی ما ته دا لار راغلی ده دا د بزرگانو کار نه دی په دې خبره پوهیږئ ما ته دا زما خلوت خانه ته دا لار راغلی ده زما جیب ته دا لار راغلی ده نه خدای ته دا لار تللی ده پیغمبران علماء اولیاء دا واسطی دي د خدای او د مخلوق په منځ کې تب صرف خلق ته د خدای لار لکه موسی علیہ السلام زمانہ وا پلار روانو یو شپون دی لګیا دی یا الله تب چرته ستړی به چې چاپی دی وکم تب چرته دا د ګډو چیلو پای در باندې وسکم موسی علیہ السلام ورته دا سوی خدای دې خوار کا دا خود کفر خبرې دی الله محتاج ګڼل ستا پایو تا ستا جامو وینځلو تا ستا چاپای او الله دې احتیاج نه منزه او مبرات عزیزانو د خدای مقام هغه دی چې دا ټول کائنات خدای ته محتاج دی او خدای چاته محتاج نه ټول کائنات پیغمبران كلهم من رسول الله ملتمس كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم یو لک سلیری زرا پیغمبران دا محتاج خود رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای ته محتاج وو کنو اذان نرستو چې تاسو دا دعا وای اللهم رب هذه الدعوه التامه اخر کې څه وای وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته دې روټي خلاصو نه دا تاسو کوي دې روټي خلاصو نه دا تاسو کوي چې وابعثه تا ته چې پیغمبر ویلی چې ما تم دعا کوا ما تا څه دعا را تا کوا وابعثه مقاما محمودا خدایا رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام محمود ته ولېګا الذي وعدته هغه مقام محمود چې تا دغه وعده کړی حضرت عمر غوندې سړی دعا ته محتاج خیال برا سړی حج ته بیت الله ته روان پیغمبر ورته وی چې چرته دی وی بیت الله شریف ته ځم ورته وی یا اخیا
ला तंसाना फी दुआएका या उखैया, ए रोरगोटिया, ला तंसाना फी दुआएका, چې ما په دعا کې هیر نه کې چرته. پیغمبر یو عام سړی ته وایي چې یا اخیا لا تنسانا فی دعای، چې ما دعا کې هیر نه. عزیزانو ټول کائنات خدای ته محتاج، خدای چا ته محتاج کده. داروټ اخلاص سوئی، داروټ اخلاص وہی چھے اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے. اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، یا اللہ تو خو یو ذات تا سره دي څه شی، دا خدای ته وایي تا سره څه شی دی، جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے. سچی دی رسول الله نه بیالو تا سره څه دی، خدای ته وایي تا سره څه دی، هیڅ نشته در سره. دا هغه بدبخت قوم دوی را پاسی وي دا دیوبندیان چې دي دا وابیان دي، اولیاء نه مني، زیارتونه نه مني. دیوبندیان په خپل زیارتونه دي. زیارت هغه څوک کېدی شي چې چا د محمد رسول الله دین ژوندی ساتلی. تو وګوره په هر میدان کې علماء دیوبند د باطل په مقابله کې په جیلونو کې پراته دي. علماء دیوبند د دلی په غدر کې د خنزیر په سرمنه کې سوځېدلی شي. تاسو خیال را هغه زمانہ د علماء دیوبند یو مرید دی چرس کی د دلی په غدر کې یو پیرنګي ګرځي او تر بټوتی پرې وتا. د مشر چرسی راواغسته پتون لاندې کړ. انګريز راغی چې دلته مانه بټوا پرې وتا د چرسی راواغسته ولای ور. انګريز ولا 100 روپے ورکي ول نالم 200 کړي و نالم 1500 کړي و نالم جاو हम पैसे नहीं लेते. انور چرسیان ورته چې بیړه د غر کشا غسته بده وي مونږله بده را کړی. دا چرسی ورته وي بیړه ستاسو غر کشا، دا خود عیسی علی السلام په مذهب دی او زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مذهب دی. د قیامت ورځ چې شي او خلق پیش کیږي دا پیرنګي براشي زما په پیغمبر به دعوا وکي چې ستا امتی زما د امتینا 1500 روپے رشوت اغسته او نو بټوای والا ورکړ. نو زه خپل پیغمبر په 1500 روپے کچا کما وای په قیامت کې بدا تر چرسی جنت تزي کذب زما مالګو سټلو والا حضرت رحمت الله علیه جنت لبسوک زی د جیبونو ګړ کپان د جیبونو ډاکوان تا به جنتونو لځي. عزیزانو سوچ وکئ مونږ غر کیو تباہ مونږ بیڑا غر کدا مذهب رنگ دیس لګېدلې ده دکانداری دا پار رنگ کې می چتواله شوی وهم دي کوي خو بچ بشي او کو دوی او د سیلاب په خله کې وي عمر لبه تباش.